الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعزیزو یورو پوښتنه کړې ده چې د فرض لمونځ او د سنت لمونځ تر مابین خبرې کول څه حکم لري. ډیر کسان دا وایي چې په دې سره سنت خرابیږي، بیرته بله سره سنت کوي. آیا دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، اوله خبره دا ده سنت لمونځ که تر فرض لمانځه د مخه وي او که وروسته، په هر صورت باید د دوی تر مابین خبرې ونسي. او په دې کې اختلاف دا سته چې یو قول دا دی چې په دې سره هغه سنت ساقط سوه، دوباره به سنت کوي. دویم قول دا دی چې ساقطیږي نه، د سنتو ثواب یې ولاړی خو لیکن بس هغه ادا یې صرف وسول. نو احتیاط دا دی چې خبرې ونه کړي، خو بیا هم د سنتو او د فرضو ترمنځ که چا خبرې وکړي نو هغه که د سهار فرض او سنت وي نو د سهار په فرضو او سنتو کې دویم وار سنت کول بیا نه غواړي، البته خو ثواب یې کم شو. او که داسې وي چې د ماپښین د فرضو او سنتو په مابین کې څوک خبرې کوي نو بیا فقهای کرام دا وایي چې که د ماپښین د 4 رکعاته سنت او فرض تر مابین څوک خبرې وکړي نو دغه 4 رکعاته سنت بیرته راوګرځي، دوباره دې ادا کړي. او هغه فرایض چې وروسته سنت لري لکه دغه ماپښین او ماښام او دا شان ماخوستن، نو هغه سنت هم باید فورا ورپسې وکول سي. ځکه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حالت به داسې و چې هغه به کله فرض وکړل فورا به هغه ولاړېدی و سنتو ته. یو صحابي روایت کوي، هغه وایي دومره چسب او چالاکه ژر به ولاړ شو، تا به ویل تر پوندو لاندې اور ورپسې بل دی. نو ځکه دا وروستني سنت دا مکملات بلل کیږي، د فرضو دپاره تکمیل کوونکي. نو پکار ده چې د فرضو او سنتو په منځ کې فاصله ورنه کول سي، بغیر د عذره او خبرې ونه کول سي. الدر المختار على هامش رد المحتار، اول جلد 503 صفحه کې دا وضاحت راځي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.